قسم الذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. سورة فجر ننبأ إن شاء الله تعالى سورة فجر مختصر ترجمة وتفسير دابو. سورة فجر داما كي سورة دي هجرتنا مخي نازل شوه دي ديرش آيات دي فتلاوت كي نهاتيا دي او بسلسل نزول كي لسم نمبر سورة دي بعد سورة الليل نازل شوه دي بسلسل نزول كي لسم نمبر سورة دي بعد سورة الليل نازل شوه دي. مناسبت د مخکې صورت سره دا دی هغه صورت کې الله رب العزت ذکر کوي چې غاشیه را روانه ده. هل اتاک حدیث الغاشیه غاشیه را روانه ده. دلته د هغې دپاره تیاری ذکر کوي. هلته ذکر شو چې غاشیه را روانه ده په دې صورت کې په صورت فجر کې د هغې دپاره تیاری ذکر کوي چې غاشیه را روانه ده د هغې دپاره تیاری وکړئ چې تاسو له دغه غاشیې نه بچه شئ او دغه عبادت وکړئ په خاصو اوقاتو کې. تضرع فی اوقات العباده عجزي وکړئ دعاګانې وغواړئ د الله نه په خاصو اوقاتو کې. د دې د مخکې سره مناسبت یې دا دی چې په هغې کې غاشیه را روانه ده او په دې کې رب العالمین فرمایي چې دغه د غاشیې نه د بچ کېدو نه چې غاشیه عذاب د قیامت دی چې دغه را روان د دې نه د بچ کېدو دپاره ځان تیار کړئ او تیاری وکړئ. په دې کې د دې خبرې ذکر کېږي. مقصد د صورت دا دی چې الله رب العزت په دې کې د انسانانو مرضونه بیان کړي دي او بیا رب العالمین په هغې کې علاج هم ذکر کړی دی. اول ذکر المرض الانسان د انسان د مرض ذکر یې پکې کړی چې انسان په کوم مرض کې مبتلا دی. بیا سبب المرض په څه وجه باندې د انسان مریض شوی دی مرض پکې ولې راغلی دی او بیا علاج د دې مرض. د مقصد د دې صورت دا دی چې د انسان مرضونه او د هغې سبب او د هغې علاج د دې ذکر پکې شوی دی. بیا مرض څه شی دی د انسان هغه غفلت دی. سبب یې څه شی دی ولې مریض شوی دی؟ اول دا چې مرض خو دا شو چې انسان په غفلت کې پروت دی غافله دی د رب العالمین نه. اوس په څه وجه باندې د انسان په غفلت کې پروت دی مرض ولې راغلی دی؟ سبب یې څه شی دی؟ سبب یې دی حب الدنیا د دنیا په وجه باندې مریض شوی دی ځکه په غفلت کې پروت دی. علاج یې څه شی دی؟ نو علاج یې دا دی چې آخرت یادول. کله چې انسان آخرت را یاد کړي او د آخرت ورځ را یاده کړي نو علاج یې دا دی چې هغه نه به بیا د دغه مرض تشخیص به وشي. نو رب العالمین په دې صورت کې مقصد د دغه درې خبرې دي پکې: مرض الانسان، سبب المرض او علاج د مرض. دا درې خبرې دي پکې. الترغیب الى عباد الله في اوقات المقدسه او ترغیب دی پکې د الله بندګۍ ته په اوقات مقدسه کې. اوقات مقدسه یعنې خاص اوقاتو کې په دې کې د رب العالمین عبادت کول. او هغه مرض څه شی دی؟ الذین طغوا فی البلاد. هغه مرض دا دی چې الذین طغوا فی البلاد. بیا سبب د مرض په کوم ځای کې ذکر شوی دی؟ سبب د مرض دې ځای کې ذکر شوی دی: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربي اکرمن. دا هم سبب د مرض دی. بیا علاج څه شی دی؟ علاج دا دی: کلا اذا دکت الارض دکا دکا. دا علاج د دې مرض دی. نو دا پکې دې خبرو ته پکې اشاره ده. او بیا الله رب عزت فرمایي دغه خاص اوقاتونه به کوم وختونه دي او بیا رب العالمین د هغه خلکو چې په دغه اوقات خاصه اوقات المقدسه کې عبادتونه نه کول او په اوقات مقدسه ولې وخت نه ورکول او هغې اهمیت نه ورکول نو د هغې نقصان رب العالمین ذکر کړی چې رب العالمین په هلاکت کې مبتلا شو هغه خلک چې هغه فرعونینو ثمودینو عادینو هغه خلک الله رب عزت هلاک کړل. ولې؟ دغه مرض پکې موجود و غفلت کې پراته و او وجه دا چې په دنیا کې غرق حب الدنیا نو آخرت یې نه یادو. دغه وجه و چې هغې باندې الله رب عزت افت راوست. د هغې تذکره هم کړی دې لپاره چې دغه خلکو دغه اوقات المقدسه چې کوم خاص اوقاتو په دې کې عبادت نه کول دې ته اهمیت نه ورکول ځکه چې رب العالمین دغه شان
عذابونه راوستل او بیا په اخره کې د مشرکانو یو څو صفتونه چې اول خصلت د هغې چې کلا بل لا تکرمون اليتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما د یو څو خصلتونه د هغې ذکر کېږي ته دغه ځای کې او بیا الله رب العزت د دې جهنمین هغه ارمان ذکر کوي یا لیتني قدمت لحیاتي کاش چې د ژوند دپاره مې څه شی کړی دی د هغې هغه ارمان ذکر کوي رب العالمین او د هغې نه بعد بیا کوم انسان چې په دنیا کې الله ته ځان وتړي د دوه قسم انسانانو ذکر کېږي یو قسم انسان هغه چې هغه د الله دپاره ځان وتړي د الله دپاره ځان تړل څنګه نو هغه په آخرت کې نه تړل کېږي ولا یوثق وثاقه احد چې الله به د قیامت پر ورځ باندې یو انسان وتړي او داسې به یې وتړي د الله تړل ډېر سخت دي داسې به یې وتړي الله زه فرمایي ولا یوثق وثاقه احد د رب العالمین په شان بل څوک تړل نشي کولی الله چې څوک وتړي په خپل لاس باندې نو دا هډوکي او دا پښتۍ به دا ټول یو ځای شي حدیث کې راځي نو یو تړل داسې دي چې انسان په دنیا کې ځان الله ته وتړي لکه مسلمانان دا مه خوره روژه ده دا مه کوه دا روژه ده زه روژه یم الله راباندې دا منې کړی دی د الله ته ځان تړل دي که نه خوب نه پاڅېږم دغه وخت کې د فجر د سهار لمونځ وخت دی د فجر د خوب نه پاڅېدلي الله ته ځان تړل دي که نه لمونځ پرېښودل او الله ته پاڅېدل اوس پیسې راغلي دي زکات پکې ورکول الله ته ځان تړلي دي پیسې راغلي دي حج ته تل د الله ته ځان تړلي اوس په دنیا کې چې الله ته ځان وتړه نو هغه په آخرت کې نه تړل کېږي الله به ورته بیا ووایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه اوس ته ازادې لاړ شه زما په بندګانو کې داخل شه ولې دنیا کې دې ما ته ځان تړلی و اوس ته ازادې لاړ شه زما په بندګانو کې داخل شه او هغه کس چې په دنیا کې ځان ونه تړي الله ته آزاد ژوند وکړي د الله امرونو ته فکر ونه کړي او د الله اوامرو ته سوچ ونه کړي نو هغه په دنیا کې آزاد ژوند وکړي الله ته ځان ونه تړي نو هغه رب العالمین به په آخرت کې وتړي نو دغه آیت کې الله زه فرمایي ولا یوثق وثاقه احد د الله تړل بې سخت دي او الله چې څوک وتړي نو هغه شان بل څوک نشي تړل کېږي نو دغه د یو څو خبرو ذکر دی وکړي انشاءالله تعالی چې موږ یې هغه مطلب ذکر کړو بسم الله الرحمن الرحیم والفجر قسم دې په سبا باندې سبا الله رسول قسم کوي په سبا باندې هغه اوقات چې موږ ویل اوقات المقدسه ونه یو وخت هغه د سبا وخت دی سبا وخت د ډېر بهترین وخت دی په دغه وخت کې د الله رسول برکات ورېږي چې دغه انسان پاسېږي نو دا بهترین وخت دی په دغه وخت کې الله رب عزت یادول د الله رب عزت ذکر کول بعضې خلک وایي چې والفجر نه مراد د عید الاضحی ولنۍ ورځ ده والفجر لیکن دې نه هر سبا مراد دی هر سبا هر سهار د فجر دغه وخت الله عز قسم کړی په فجر باندې دې ته اوقات المقدسه ویل کېږي وليال 10 او قسم دې په لسو شپو باندې قسم کړی دی رب العالمین په لسو شپو باندې په کومو لسو شپو باندې یو د لس شپې د رمضان آخري لس شپې دي چې دا ډېرې بهترینې شپې دي چې په شپو کې داسې شپې نه پیدا کېږي د رمضان آخري لس شپې او نور علما وایي چې مفسرین د هغې د ولیال 10 نه د ذوالحجې لس شپې هم راخیستې دي جمهور علما وایي چې ذوالحجې دا اوس چې ذوالقعده شروع شوه د دې نه بعد انشاءالله ذوالحجه شروع کېږي د ذوالحجې اولنۍ ورځې نه واره تر لسمې ورځې پورې دا ورځې چې ډېرې بهترینې ورځې دي چې په دې کې عبادت کول یو حدیث راغلی په سند سره صحیح دی امام ترمذي او امام ابن ماجه راوړی دی چې د دې په هر ورځ کې روژه نیول دا د یو کال د روژو ثواب دی او د دې هر شپه عبادت کول د لیلة القدر د عمره د هغې عمره فضیلت به الله رب عزت ورکړي او ثواب به الله ورکړي نو والشفع واللیال 10 د لسو ورځو نه مراد د ذوالحجې لسې ورځې دي او بیا د دې نه مراد والشفع والوتر بعض علما وایي ولیال 10 کې دا 15 ورځې د هره میاشتې اولنۍ ورځې او د بلې میاشتې اخرنۍ 15 ورځې دا سره هم ماچودان کېږي د رمضان آخري لس شپې دا ډېره اوقات المقدسه او د ذوالحجې لس ورځې اوقات المقدسه او د هرې میاشتې 15 ورځې او د بلې میاشتې اخرنۍ لس ورځې نو دې ته اوقات المقدسه ویل کېږي والشفع والوتر او الله رب قسم کوي په جفت باندې او په طاق باندې جفت او په طاق دې باندې اول معنا د دې نه دا اخیستل کېږي چې په خالق او په مخلوق باندې قسم وي د جفت نه مراد خالق دی چې هغه جفت دی او د جفت نه مراد مخلوق دی وخلق الزوجین چې الله عز فرمایي چې موږ د ټول مخلوق جوړه پیدا کړي دي نو مخلوق دی او د وتر نه مراد خالق دی چې رب العالمین هغه طاق دی او بعضې د دې نه هغه عبادتونه چې هغه جفت دي مثال د ماسپښین لمونځ 2 رکعته فرض 4 رکعته فرض د سهار 2 رکعته فرض بیا د ماښام د وتر نه د ماښام 3 رکعته فرض بیا د ماسخوتن 3 رکعته وتر واجب دا وتر شو
نو دغه هم ته مراد دی او بعضې چې کوم دی خالق او مخلوق هم ته مراد دی او بعضې مفسرین دا معنا هم کوي چې والشفع والوتر نه مراد د عید الاضحی اولنۍ ورځ شوه د ذوالحجې دا جوف راله والوتر او طاق ورځ د دغه شوه ده د عرفات ورځ شوه ده د عرفات ورځ نو دا ورځې ته هم مراد دي خو دا ټولې اوقات المقدسه دي خاصې ورځې دي بیا الله عز فرمایي قسم دی واللیل اذا یسر کله چې شپه روانه شي یعنی اخري حصې ته ورسیږي د اخري شپې د حصې دا ډېر خاص اوقات دی چې په دغه کې انسان له الله رب عزت توفیق ورکړی تهجد پکې وکړي او د رب العالمین نه دعاګانې وغواړي ځکه چې الله رب عزت په دغه وخت کې اواز کوي چې داسې څوک شته چې ما نه دعا وغواړي زه هغه دعا قبوله کړم او داسې څوک شته چې ما نه مغفرت وغواړي زه هغه مغفرت وکړم نو دا اوقات المقدسه دي دغه اخري وخت کې د شپې راپاڅېدل او عبادت کول واللیل اذا یسر بیا رب العالمین جواب قسم دا دی هل فی ذلک قسم الذی هجر آیا شته په دې خلکو دپاره پیدا دغه چا لپاره چې څوک د عقل خاوندان وي آیا شته په دې قسمونو کې د چا لپاره د عقلمند لپاره پکې پوره قسم شته هل په معنا د افهام تفهیم سره دی نو بیا الله عز وجل ته مثال ذکر کوي د عادینو الم تر ته نه ګورې کیف فعل ربک بعاد الله عز وجل څه وکړل د عادینو سره هغې هم دغه شان د اوقات المقدسه هغې له اهمیت نه ورکوه په اوقات المقدسه کې عبادتونه نه کول دا وختونه نه پېژندل نو څه وشول نو الله عز وجل فرمایي الم تر ته نه ګورې کیف فعل ربک بعاد چې الله عز وجل د عادینو سره څه وکړل ارم ذات العماد یو عاد دی او یو ثمود دی دا ارم ذات العماد ارم د دوی نیکو ارم به د نوح علیه السلام لمسی راځي د نوح علیه السلام د هغه لمسی راځي د سام به د نوح نو ارم چې دی دا د عاد او دا ثمود چې دی دا خپلو کې تره زامن دي شوه یو فامیل دی نو دا یو قومونه دي یو قوم دی نو الله عز وجل د دوی سره څه وکړل د دوی تذکره کوي ارم ذات العماد چې هغه ارم دی چې د لوی ستون والا ذات العماد د لوی ستون والا و د ډېر قوي قلاګانې به یې جوړولې لوی لوی ستنې به یې جوړولې او بیا الله عز وجل فرمایي التي لم يخلق مثلها في البلاد داسې یو مخلوق الله عز وجل پیدا کړی و د عاد او ثمود چې الله عز وجل فرمایي التي دا خلق دي لم يخلق مثلها في البلاد چې د دې په شان په دې ځمکه کې او په دې ښارونو کې داسې خلک نور پیدا شوي بعضې اسرائیلي روایاتو کې داسې شته چې د دې یو په قول د ابن عباس رضی الله عنه هم دی چې د دې تقریبا اوږدوالی د دې چې و دا 18 فوټه د دې اوږدوالی و یعنې 6 متره د اوږدوالی و 6 متره د دې اوږدوالی تاسو اوس وګورئ دغه د نوح علیه السلام نه کې دغه کوم قبرونه چې راغلي دي هغې وګورئ اوږدوالی ډېر لرې دی نو دې الله ډېر قوي پیدا کړي و ډېر قوي و داسې چې به ودرېدل نو پخپله به ډېر ځای پورې به دا کورونه او دغه جوړول ضرورت نه و چې دی د سیچیش نه استفاده کړی وی نو دونه لوړ و نو الله عز وجل فرمایي چې داسې طاقتور خلک وو په دې ځمکه کې الله پیدا کړي التي لم يخلق مثلها في البلاد چې دوی په شان الله عز وجل نور څوک داسې نه پیدا کړي په ښارونو کې وثمود الذین جابوا الصخر بالواد او ثمودیان هم چې دا د عاد او د ثمود چې دا موږ ویل چې یو قبیل دی چې دا هم د ارم نوسي دي وثمود الذین جابوا الصخر بالواد او ثمودیان هغه خلک چې تراشل به واد په خپلو ګوتو سره به دوی په دې غرونو کې قلاګانې جوړولې په خپلو ګوتو سره به دوی دا غرونه دا به تراشل او په هغې کې به ځان دپاره ځایونه جوړول دومره قوي وو وثمود الذین جابوا الصخر بالواد دا واد چې دی دا د شام او د حجاز د دې په مابین کې یو ځای دی چې وادي قرا ورته ویل کېږي هغه ځای کې دی وو اوس هم هغه نښې ورسره شته دی تاسو کولی شئ چې وګورئ په ګوګل کې راځي په خپله دغه چې ولیکئ دغه ټول هغه عکسونه یې ښکاره کېږي د عبرت دپاره یې کتلی شي انسان وثمود الذین جابوا الصخر بالواد او ثمودیان هغه خلکو چې تراشل به په لاس سره د غرونه وفرعون ذي الاوتاد د دریو قومونو ذکر یې وکړو عادین ثمودین او فرعونین وفرعون ذي الاوتاد او فرعونین چې هغې د میخونو والا و څنګه د میخونو والا و یو خو دې کې دا زجر به ورکو خلک به تهدید به ورکو په میخونو سره خلک به راغستل میخونه به پې ټک وهل لکه څنګه چې هغې اسیا بیبي په ایوان میخونه ټک وهل او داسې یو پکې دا صفت بل علما وایي چې دوی سره داسې اسونه به و کله چې په قافلو باندې روان و دومره فوز و دوی سره او دومره فوز دوی سره و چې دوی به دا میخونه د دې خیمو میخونه چې دا به په اسونو باندې بار کړي بیا به یې د اسونه دا میخونه راښکته کړل هغې باندې به یې خیمې ټکوالې یعنې دومره طاقتور پیدا کړي و الله رب عزت او بل دا چې ذل اوتاد دا مملکت یې دومره قوي و لکه د میخ په شان دی دومره قوي و
نو اوس هغه مرض دا دی چې څه شی پکې و مرض پکې څه شی و الذین هغه کسان طغوا فی البلاد چې سرکشي وکړه په ځمکه باندې نو سرکشي په ځمکه باندې وکړله غفلت پکې راغلی او سرکشي وکړله نو فاکثروا فیها الفساد په دې کې دا فساد زیاتېده کله چې سرکشي او فساد زیاتېږي رب العالمین الله رب العزت د خپل بندګانو ته ډېر صبر کوي ځکه الله عزت ډېر رحمان او رحیم دی انسان ګناهونه هم کوي الله ته ډېر وخته پورې صبر کوي چې دا بنده به اخر وخت پښیمانه شي په دې ګناهونو باندې خو کله چې انسان په دې ګناهونو کې داسې مبتلا شي چې هغه خپل حد ته ورسېږي هغه د الله توحید نه وځي او د الله د دین سپکاوی وکړي او تکذیب د الله د دین وکړي نو کسان بیا الله رانیسي په خپل ګرفت کې نو الله عز فرمایي فاکثروا فیها الفساد په دې خلکو کې فساد زیاتېدو ورځ په ورځ باندې نو چې کله پکې فساد زیات شو نو فصب علیهم ربک صوت عذاب الله رب عزت فرمایي چې هغه راونیول شول په ډېر سخت عذاب باندې او په داسې عذاب باندې الله راونیول چې د عذاب یو کوړه پرې راغله یو عذاب به پرې خلاصېده بل به پرې راتلل ځکه د الله په ګرفت کې دا خلک راغلل او سخت عذاب پرې الله راوسته نو ځکه الله فرمایي فصب علیهم ربک صوت عذاب نو ستا رب په هغې باندې ډېر سخت عذاب راوسته ان ربک لبالمرصاد او الله رب عزت د بندګانو ته چې تاسو هر څه چې وکړئ په دې دنیا کې هر څومره عملونه وکړئ او هم هر څومره د رب العالمین په نافرمانۍ کې تاسو وخت تېر کړئ ان ربک لبالمرصاد رب العالمین ستاسو په انتظار کې دی هغه په کمین کې دی د خپلو بندګانو ته په انتظار کې دی ان ربک لبالمرصاد ستاسو رب ستاسو په انتظار کې دی بیا دې ځای الله رب العزت هغه مرض سبب مرض چې موږ ویل چې یو سبب هغه مرض خو دا والذین طغوا فی البلاد هغه مثال ذکر شو د هغه خلکو او د هغې نه بعد مرض ذکر شو الذین طغوا فی البلاد چې سرکشي شروع کړله پرله پسې سرکشي کوله او بیا الله عزت ان ربک لبالمرصاد الله عزت په کمین کې دی دې بندې خلکو ته په انتظار کې دی دې نافرمانانو ته بیا دلته اوس هغه مرض ذکر کېږي چې ولې دا مرض راځي انسان کې غفلت راځي سرکشي راځي نافرماني راځي فاما الانسان پس دا انسان چې دی اذا مبتلاه کله چې الله عزت په ده باندې ازمیښتو کې امتحان پرې وکړي ربه رب ده فاکرمه او اکرام په ده باندې وکړي ونعمه او عزتمن کې ده لره عزتمن دی کې و نعمتونه ول ورکړي نو بیا دا انسان وایي فیقول ربي اکرمن زما رب ما له عزت راکړه بیا دې دنیا کې داسې غرور شروع کړي همیشه دا خبرې کوي زه خو ډېر عزتمن سړی یم زما خو ډېر جایدادونه دي زما خو ډېر کورونه دي لس نفر راته ولاړ یو لس نفره زما دا کوي او دا کوي همیشه دا کیسې کوي غرور کې وایي زما رب ما له ډېر عزت راکړی اگر کې دغه مقصود نه دی دا چې څه شی بیانوي مقصود دا نه دی بیا الله عز فرمایي واما الانسان بعد داسې کسان دي اذا مبتلاه کله چې الله عز په ده باندې ازمیښت راولي امتحان پرې راولي فقدر علیه رزقه الله رب عزت رزق لږ تنګ کړي تنګدستي پرې راولي فیقول ربي اهانان بیا هر وخت دا خبره کوي چې زما رب په ما باندې تکلیف راوسته زما رب په ما باندې تنګدستي راوستله شکایت کوي یو قسم د شکایت په شکل کې لګي چې بس تکلیفونه مې ډېر دي ډېر مشکلاتونه دي زما دا مشکل نه حل کېږي دا مشکلاتونه مې نه حل کېږي نو دلته رب العالمین ترغیب ورکوي شکر ته او صبر ته کله چې در باندې تنګدستي راغله غم در باندې راغلی تکلیف در باندې راغلی نو د رب العالمین ته صبر کول دا د کامیابۍ نقطه ده او کله چې در باندې خوشحالي در باندې راغله الله تعالی هر څه درکړي نو د رب العالمین شکر ادا کوه دا د کامیابۍ نقطه ده نو رب العالمین دې طرف ته اشاره کوي چې صبر او شکر ته نو نعمه فیقول ربي اکرمن نو الله عز فرمایي کله دا مقصود نه دی چې الله عز چاله مال ورکړي هم دغه دپاره امتحان دی چاله الله عز دولت ورکړی دی مال یې ول ورکړی دی هر څه ول ورکړي دا هم دغه دپاره یو امتحان دی چې دا هر څه ول ورکړي دي او چاله چې الله عز څه نه دي ورکړي او هېڅ یې نه دي ورکړي دا هم دغه دپاره یو امتحان دی امتحان هم په دې کې دی الله عز حکیم ذات دی په دې ټولو باندې رب العالمین ډېر ښه پوهېږي هر شی د امتحان دپاره دی نو ځکه الله عز فرمایي کله مقصود دا نه دی بلکې اوس دلته الله عز څو خصلتونه ذکر کوي د مشرکانو اگر کې دا خصلتونه په مشرکانو کې رب العالمین ذکر کړي دي لیکن که دې ته موږ وخت کې موجوده وخت کې موږ تاسو ورته فکر وکړو دا په مسلمانانو کې دا خصلتونه راغلي دي نن سبا دا خصلتونه په مسلمانانو کې دي یقین په الله وکړه چې انسان داسې فکر کوي چې چېرته بل پیغمبر راغلی دی دی منسوخ کړي دي او ورته ویل چې دا نور مه کوئ داسې د انسان فکر راځي بلکې دا د هغه الله امر دی چې څنګه الله عز د مشرکینو خصلت بیان کړی دی چې مشرکینو کې دا خصلتونه موجود وو یو خصلت په هغې کې دا و کلا بل لا تکرمون الیتیم اکرام عزت یې نه کوو د یتیمانو سره یوازې دا نه چې هغې له څه شی نه ورکول بلکې د هغې عزت هم کول په هغې باندې شفقت کول په هغې باندې رحم کول یتیم هغه چا ته ویل کېږي چې هغه نابالغ او د هغه پلار نه وي د هغه څوک وي نه دې ته یتیم ویلی کېږي نو ځکه الله عز فرمایي بل لا تکرمون الیتیم چې دې د یتیم عزت نه کوي بلکې د یتیم په دې سینه کې وخي ولا تحض علی طعام المسکین الله عز فرمایي پیلې ورکوي او د هغه مال اخلي او د هغه حق اخلي نو ځکه الله عز فرمایي چې یو خصلت په دې کې دی نن سبا دا خصلت په دې مسلمانانو کې موجود دی
والله د یتیم په مال باندې حملې کېږي. پلار یې له وفات شوی نه وي، بیا ورسره کاکاګان ناست دي، وایي دومره دومره پیسې ستا په خیرات باندې د پلار لګېدلې وي، نو ته د فلاني ځای نه محروم یې، ته د فلاني ځای نه محروم یې، بلکې کوشش کوي چې د یتیم ته برخه ورنه کړي. اوس هم داسې ډېر ظالمان شته دي. الله عز فرمایي دا خصلت دا د مشرکانو د کافرانو خصلت دی. او بل خصلت د کافرانو دا دی ولا تحاضون علی طعام المسکین، چې د مسکین او د محتاجانو فکر ورسره نشته دی. بس دغه فکر ورسره چې زه په خپل نس باندې مور یم او زما کار کېږي، زما د بچو کار کېږي، د بل مسکین فکر ورسره نه وي. اگر کې دا خصلت اوس مسلمانانو کې راغلی دی او رب العالمین دا خصلت د کفارو ذکر کړی دی چې د منافقینو د مشرکانو دا خصلت دی چې هغې تیزي نه کوله په طعام د مسکین باندې، نه بل چاته ویل نه په خپله دا کار کوو. او بل خصلت د مشرکانو او د کافرانو الله عزت دا ذکر کړی وتأکلون التراث اکلا لما، چې دوی میراث اخلي، میراث داسې اخلي په راجمع کولو سره اخلي، یعنې په دې کې حلال او حرامو ته نه ګوري او میراث اخلي. په هغې کې به د مېرمنې میراث، په هغې کې د لور خور میراث. د کفارو به دا عادت و چې هغې به دوو کسانو له میراث نه ورکوي، یو زنانه له به میراث نه ورکوو، یو به ماشوم له میراث نه ورکوو. شریعت اسلام د دواړو له میراث ورکړي دي، طفل له میراث ورکړی دی، ماشوم له، او زنانه له میراث ورکړی دی. نن سبا مسلمانان کوشش کوي چې د هغې دغه میراث واخلي. د خور لور میراث اخیستل خو لوی جرم دی. اوس خو دا بلکل د اسلام نه وتلې خبره ده چې یو خور به راپاڅېږي او ورور ته به ووایي چې ستا په دې برخه کې زما میراث شته دی، ما له په دې کې راکړه. هغه به ورته چې ته ما نه میراث وغواړې، زه به تا سره مړی ژوندی نه کوم، ته به بې ما نه پاتې. دا خو ډېره د شرم خبره ده چې ته د ما نه خاص کر په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې دا رواج موجود دی چې لور خور له څوک میراث نه ورکوي، بلکې الله عز فرمایي چې دا د کفارو او د مشرکینو خصلت دی چې هغې به وتأکلون التراث، دغه تراث هغه چې اشتغل کېږي چې د میت نه پاتې شي، چې د میت خیراتونه به یې اخیستل، د میت خیرات باندې چې کوم دی جنګونه کېږي اکلا لما پر راجمع کولو سره. او بل کوم صفت پکې، بل پکې دا خصلت پکې وتحبون المال حبا جما، چې دوی به دغه مالونه راجمع کول. مالونه به څنګه راجمع کول؟ مال سره به محبت کوو. مال سره محبت کول ګناه نه ده، مال سره محبت کول حرام نه دي. موږ او تاسو ټول د مال سره محبت کوو، لیکن مال سره په دومره اندازه باندې محبت کول چې هغه د شریعت په دایره کې. اوس ته دا مال مقدم کې د الله په عبادت باندې، مال مقدم کې د الله په امر باندې، مال مقدم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت باندې، بیا دا مال چې کوم دی د نقصان باعث دی او دا ته دې سره بغیر شرعي محبت کې. او که ته خپلو د بچو د نفقې دپاره هغې سره محبت وکړي، د هغې حفاظت وکړي، نو دې باندې ګناه نه ده. نو یو خصلت پکې دا دی وتحبون المال حبا جما، چې د مال سره محبت کوي. لکه نن سبا مسلمانان زکات پکې نه ورکوي، حج پکې نه ورکوي، په هغې کې د الله حق نه ادا کېږي، په حقوق العباد به ورپورې حقوق العباد به پکې نه ادا کېږي، فقط هغې دپاره د ذخیره کولو کوشش کېږي چې دا ذخیره کړم. نو الله فرمایي د دې نه الله عزت بدي بیان کړې ده چې دا د مشرکانو خصلت دی چې هغې به د مال سره محبت کوو په جمع کولو سره. نو بیا به څنګه کېږي؟ علاج ذکر کېږي. د دې ټولو شیانو علاج څه شی دی؟ الله عز فرمایي کله هرګز داسې نه، اذا دکت الارض دکا دکا، کله چې الله رب العزت داسې یو حالات راولي، یو زلزله به الله رب العزت راولي، یو جټکه به الله رب العزت راولي، نو ماته به شي دا ځمکه زره زره به شي، دکا دکا یعنې زره زره به شي. وجاء ربک والملک صفا صفا، او ډېر عجیب بیان الله رب العزت د ورځې د قیامت کوي. د ورځې د قیامت الله رب العزت د یوم الاخره الله رب العزت د هغې یو عجیب طرز بیانوي. وجاء ربک والملک صفا صفا، او ستا رب به راشي د ملایکو سره صف او قطار به راشي. وجیء یومئذ بجهنم، یو به رب العالمین یو خو به د ځمکه وخوځېږي، هر څه به ریزه شي، یو به دا حالات راشي چې ډېر سخت مناظر به وي، او یو به دا ډېر سخت حالات دی چې وجاء ربک والملک صفا صفا، ستا رب به راشي، ملایکې به ورسره وي. څنګه به راشي؟ په دې باندې رب العالمین ښه پوهېږي. ملایک به ورسره وي او رب العالمین به راشي. او بل به څه شی وشي؟ وجیء یومئذ بجهنم، دا جهنم به الله رب العزت را نږدې کړي، را به وستلی شي، او یا زره زنځیرونه به پکې الله رب العزت اچولی وي، او هر زنځیر به او یا زره ملایکو لاس کې نیولی وي او را روان به او جوش به وهي. نو په دغه وخت کې د انسان نه ګوري، د انسان به په دغه وخت کې رب العالمین ته ولاړ وي، لباس به په غاړه باندې نه لغړ به ولاړ وي، لوڅ به ولاړ وي رب العالمین ته. نو په دغه کې به د انسان وي یوم یتذکر الانسان، په دغه ورځ باندې به یاد کړي د انسان وان له الذکرى، لیکن فایده به ورنه کړي. هغه وخت کې به فایده نیولې، په دنیا کې موږ یو شی یاد کړو، موږ ته فایده راکولی شي، بعد د دې نه به توبه وباسو، الله ته به رجوع وکړو او خپل رب به راضي کړو، او نور به د خیر لار به او د رب العالمین مستقیمه لار به انتخاب کړو. په دنیا کې فایده راکولی شي، لیکن الله رب العزت فرمایي وان له الذکرى، په هغه وخت کې به انسان ته فایده نشي ورکولی چې موږ یې رایاد کړو. هغه وخت به داسې چې انسان له فایده نه ورکوي، انسان به رایاد کړي چې ما څه کول او څه وشو، دا کوم ځای د زر عالمه، نو بیا به فایده نه ورکوي. وان له الذکرى، هېڅ قسمه فایده به دته ورنه کړي، بلکې الله رب العزت فرمایي یقول یا لیتنی، وای به دا خلک قدمت لحیاتي، یا لیتنی کاش قدمت لحیاتي، چې ما لیږلی وی د خپل ژوند نه مخکې څه،
یعنې د دنیا کې چې کوم ژوند په دې ژوند کې مې څه شی کړی وی د دې ځای د راتلو دپاره یا دا قدمت لحیاتي چې دا اصلي ژوند خو دا دی لحیاتي چې ما د دې خپل ژوند دپاره څه شی کړی وی ژوند خو د آخرت دی ژوند خو اوس دلته شروع شو اصلي ژوند دلته شروع شو هغه دنیا ژوند ته ژوند ونه وی نو ځکه به دغه وخت کې د انسان وی یا لیتني کاش قدمتو چې ما لېږلی وی لحیاتي د دې خپل ژوند دپاره څه شی ژوند دې هغه وګڼه چې دا ژوند دی دنیا ژوند نه و نو ځکه به داسې ووایي نو بیا الله رب عزت فرمایي چې فیومئذ هغه مونږ چې ویلې چې چا دنیا کې الله ته ځان تړلی وي دوه قسمه کسان چا چې الله ته ځان تړلی وي او یو هغه کسان چې په دنیا کې ځان عذاب پرېښی وي د هغې ذکر الله رب عزت ذکر کوي فیومئذ په هغه ورځ باندې لا یعذبو عذاب به نه ورکوي عذاب به نه ورکولی شي عذابه د الله د عذاب په شان احد بل څوک چې الله رب العزت چاته عذاب ورکوي دغه شان عذاب به بل څوک نشي ورکولی داسې عذاب به رب العالمین ورکوي الله عزت فرمایي چې چا به لیدلی هم نه وي داسې عذاب به څوک نشي ورکولی ولا یوثق وثاقه احد او د الله رب العزت په شان د تړلو په شان چې الله رب العزت په خپل په یو رسي باندې انسان تړل کېږي چې الله رب العزت څوک وتړي الله وایي داسې څوک بل څوک تړلی نه شي چې الله یې وتړي دا هو ضمیر راجع دی رب العالمین ته چې الله رب العزت چې څوک وتړي داسې څوک بل څوک نشي تړلی الله رب العزت دې موږ تاسو ټولو ساتي دغه شان حالاتونه او بیا الله عزت فرمایي هغه کسان چې الله ته ځان تړلی دی هغه کسان چې د الله بندګي کړې ده د هغې په باره کې الله رب عزت فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه ای نفس مطمئنه نفس مطمئنه دې ته ویل کېږي چې هغه په اطمینان سره د رب العالمین عبادت کړی په خوند او په مزې سره د رب العالمین عبادت کړی د الله د امرونو اطاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت یې کړی نو الله رب عزت به دغه امر د نفس ته دوه ځای کې کوي یو د روح د وتلو په وخت کې په دغه وخت کې الله رب عزت دې روح ته وایي چې یا ایتها النفس المطمئنه اخرج راوځه نو په دغه وخت به دا نفس او الله رب عزت تعالی یو خاص ځای تیار کړی دی نو دا نفس به ډېر خوشحاله شي د انسان د دې روح نه به راوځي دې اورېدو سره او بل یا ایتها النفس المطمئنه دلته روح ته فقط اواز کېږي جسم ته نه کېږي یا ایتها النفس المطمئنه دا په اول وخت چې انسان کله سکرات الموت یعنې کله انسان وفات کېږي په هغه وخت کې به ورته دا اواز کېږي او بل اواز رب العالمین چې بنده ته کوي یا ایتها النفس المطمئنه هغه به روحي او جسماني وي چې هغه به په ورځ د آخرت باندې وي چې ورځ په آخرت باندې به الله رب عزت دې بنده ته وایي ارجعي راوځه الى ربک خپل رب طرف ته راضیه مرضیه راضي او خوشحاله راضي او خوشحاله راشه د دې جسم نه خوشحاله راوځه په وخت د مرګ په وخت کې به دې روح ته ویلی شي راضي او خوشحاله راوځه هېڅ قسمه خفګان مه کوه دغه به او بل په ورځ د قیامت باندې به ورته ویلی شي ارجعي خپل رب طرف ته راشه راضیه مرضیه خوشحاله فدخلي او د الله په بندګانو کې شامل شه د الله بندګان څوک دي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء الله به ورته وایي لاړ شه فی عبادي زما په بندګانو کې شامل شه په هغه خلکو کې شامل شه ولې د الله دپاره دې ځان تړلی و ځان دې آزاد نه بولو په دنیا کې د الله دپاره دې ځان تړلی و او د الله په بندګانو کې ځان شامل کړی و د الله بندګان څوک دي څوک چې د الله بندګي کوي د الله بندګۍ کې دې ځان شامل کړی و نو الله رب عزت ته ووایي چې زما په بندګانو کې شامل شه انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین په هغه خلکو کې شامل شه او ودخلي جنتي او الله رب عزت ورته فرمایي چې زما جنت ته هم داخل شه الله رب عزت دې زموږ ستاسو ټولو دا نصیب کړي او اله العالمین دې موږ تاسو له د الله رب العزت د عبادت کولو توفیق راکړي او الله رب عزت د نافرمانۍ نه موږ تاسو وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین